السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا شان ویډیو ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپلو عکسونو سره ښایسته شان ویډیو جوړه کړئ چې څنګه ستاسو غواړئ هغه شان به د ستاسو عکس چینج کیږي. مغز شان سټایل کې به د تاسو عکس راځي څومره یې چې تاسو زوم کوئ او څومره یې چې تاسو زوم آوټ کوئ. خو د دې نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې پلیز د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د داسې ویډیو لپاره به تاسو دا ټولو نه مخکې د کین ماسټر اپلیکیشن اوپن کړئ او په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او ایم پی ټي پروجیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو په میډیا براوزر باندې کلیک وکړئ او کوم عکسونو باندې چې تاسو ویډیو جوړول غواړئ هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ چې تاسو عکسونه د کین ماسټر اپلیکیشن ته راشي. چې کله کین ماسټر اپلیکیشن ته راشي بیا به تاسو سمپلی بره ټیک مارک چې کوم تاسو ته ښکاري په دې ټیک مارک باندې به تاسو کلیک وکړئ او د کین ماسټر اپلیکیشن لینک په زه به ډسکرپشن کې ورکړم هلته نه بیا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس په تاسو چې کوم سټایل کې عکس جوړ چینج کول غواړئ هغه شانې به تاسو چینج کولی شئ. په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ګورئ تاسو ته دلته کې ډېر سټایلونه راځي چې کوم یو سټایل هم تاسو خوښ. مثال کې طور پر زه دا سټایل ورته چینج کوم نو ګورئ زمونږ عکس د سټایل کې چینج کیږي. تاسو سیټ ته کتلی شئ که دا ورکوئ نو د سټایل کې به چینج کیږي. چې په ده باندې چینج کول غواړئ نو په دې ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ. تاسو به بیا په ده باندې کلیک وکړئ بل عکس په بل سټایل کې چینج کړئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ بیا به د باندې کلیک وکړئ او بیا به 3D باندې کلیک وکړئ او بل سټایل کې به عکس چینج کړئ. او داسې طریقې سره تاسو ډېر سټایلونه دي چې کوم سټایل کې هم تاسو عکس چینج کول غواړئ هغه شانې تاسو چینج کولی شئ. تاسو ته درخواست کوم چې پلیز د ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو بیا به په صحیح طریقې سره پوه شئ. او که اوسه پرې تاسو تر اوسه پورې زموږ د پشت فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز د ویډیو لاندې به تاسو ته د سبسکرایب بټن ښکاري په هغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به درته د ګنټې نشان راشي په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یوه ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. موږ ډیلي په دې چینل باندې دغه شان ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته به د ټولو نه اول نوټیفیکیشن درځي چې تاسو کوم سټایل هم دلته کې لګول غواړئ کوم سټایل کې هم تاسو خپل عکس چینج کول غواړئ هغه سټایلونه به تاسو دلته کې سلیکټ کړئ او بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې کله دا تاسو مکمل وکړل سټایلونه مې ولګول بیا به تاسو په باره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس په راشي یو ځل به تاسو ویډیو پلی کړئ چې ستاسو ویډیو څنګه جوړه شوله. نو تاسو دلته کې ګورئ د تاسو عکس چې کوم دی هغه مکمل شان په سکرین باندې نه راځي. ګورئ زمونږ یو عکس هم مکمل په سکرین باندې رانغلو. د دې دپاره به تاسو په دې عکس باندې کلیک وکړئ او دلته کې په کراپ باندې به کلیک وکړئ او په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او د عکس چې کوم دی دا به تاسو لږ زوم آوټ کړئ. چې کله تاسو زوم آوټ کړئ بیا به تاسو ښکته باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو د عکس چې کوم دی دا به تاسو زوم کړئ چې څومره تاسو په سکرین باندې راوستل غواړئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو په بل عکس باندې کلیک وکړئ کراپ باندې به کلیک وکړئ او په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو په ښکته باندې کلیک وکړئ چې څومره تاسو عکس سکرین باندې راوستل غواړئ عمره تاسو زوم آوټ کړئ او بیا به تاسو بره کلیک وکړئ چې کوم ځای نه د تاسو عکس سټارټ کول تاسو غواړئ چې د ځای نه زموږ عکس سټارټ شي او په ده ځای باندې ودرېږي. بیا به تاسو په هغه باندې سلیکټ کول غواړئ سلیکټ کولی شئ. څنګه یې چې زه سلیکټ کوم همدغه شانې به تاسو سلیکټ کړئ. بیا به تاسو ته زه یو ځل ویډیو پلی کوم تاسو ویډیو بیا کتلی شئ. نو ګورئ دا مونږ دلته کې او زوم کړلو بیا په ټیک مارک باندې کلیک کړئ دا به تاسو د باندې کلیک کړئ زوم به لږ آوټ کړئ او بیا به تاسو په بره باندې کلیک وکړئ او زوم به وکړئ. کله تاسو په ده باندې کلیک وکړئ نو تاسو بیا عکس لږ معمولي شان زوم کړئ بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو په بل عکس باندې کلیک وکړئ بیا به په ښکته باندې کلیک وکړئ زوم به آوټ کړئ او بیا به په بره باندې کلیک وکړئ او زوم به کړئ تصویر. بیا به په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ بیا به بل باندې کلیک وکړئ او زوم به آوټ کړئ پاسه بره باندې به کلیک وکړئ زوم به آوټ کړئ او په ښکته باندې به کلیک وکړئ زوم به کړئ تصویر چې څومره تاسو راوستل غواړئ هغه په تاسو باندې ډیپینډ دی چې څومره عکس تاسو راوستل غواړئ په سکرین باندې عمره به راځي. نو تاسو ګورئ دلته کې تاسو زوم آوټ کړو نو تاسو به بیا عکس چې کله دلته ته راشي زوم به آوټ کړي او دلته نه به سټارټ شي. بیا به تاسو همدغسې ټول عکسونه ولګئ. نو زه تاسو ته د طریقې زده کولو دپاره تاسو ته یو څو عکسونه زه جوړوم نو باقي به تاسو بیا پخپله جوړولی شئ. دلته نه اوس زه تاسو ته یو ځل ویډیو پلی کوم تاسو یې وګورئ نو مونږ عکس چې کوم دی دلته نه سټارټ شولو او چې کوم ځای باندې مو زوم آوټ کړی او په هغه ځای باندې به درېږي او چې کوم ځای نه مونږ زوم آوټ کړی او څومره مو په سکرین باندې راوستلی عمره به راځي. نو تاسو ویډیو لیدلی شئ خو ده کې اوس هم یوه غلطي شته چې ګورئ زموږ عکسونه چې کوم دي هغه زر اوړي
ډېر په تیزي سره عکسونه واوړي. د تیزي طریقه به هم زه تاسو ته اوس ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې ډېر سلو عکسونه د ستاسو واوړي. نو د سلو عکسونو اوړېدلو دپاره په ده باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو لږ مخکې کړئ، بیا به بل عکس باندې کلیک وکړئ، دا به هم مخکې کړئ، بیا به په بل عکس باندې کلیک وکړئ، دا به هم مخکې کړئ. چې کوم یو عکس تاسو غواړئ چې دا سلو اوړي نو هغه به تاسو معمولي شان په هغه عکس باندې کلیک وکړئ او معمولي شان به تاسو مخکې کړئ. نو اوس بیا په ټیک مارک باندې کلیک کړئ. اوس زه تاسو ته ویډیو پلی کوم. نو تاسو ګورئ زموږ عکس چې کوم دی هغه اوس تاسو سلو راځي او بیا به بل عکس چې کوم راځي نو هغه کې کافي ټایم لاګي. نو تاسو عکس به بیا سلو طریقې سره اوړي. تاسو داسې په کین ماسټر کې خپل عکسونو باندې ښایسته شان ویډیو جوړولی شئ. تاسو ګورئ چې کوم ځای کې موږ زوم آوټ کړی و هغه ځای کې به زوم آوټ کېږي او کوم ځای کې مې چې زوم کړی و هلته کې به زوم کېږي. د سیو کېدو دپاره په شیر باندې کلیک وکړئ، سیو ټو ګیلري باندې به کلیک وکړئ، فول ایچ ډي باندې به کلیک وکړئ، تاسو ویډیو به سیو کېدو ته سټارټ شي. که دا ویډیو مو خوښ شي نو پلیز ویډیو لایک کړئ، کمنټ پې وکړئ او زموږ د پشت فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ځکه چې تاسو ته به مې مخکې هم همدغه شانې ډیلي ویډیو راځي. د نننۍ ویډیو دا د بل ویډیو پورې خپل ورور عرفان الله ته اجازه درکړئ. په لوی الله مسپارم د الله